دفاع وزارت لخوا دوه غوړ خبرونه د ایران سرحد ته د ځانګړو ځواکونو لیږل او د زرګونه میله وسلو ترمیمول. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي په 207 الفاروق الاردو کې 80 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د 200 الفاروق الاردو اړوند په سرحدي لیوا کې 80 تنه مجاهدین له نظامي او مسلکي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دغه مراسمو کې د یاد الاردو قماندان مولوي نصیر الله متی ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. مولوي نصیر الله منصور په خپله وینا کې فارغان خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړه او زیاته کړه چې د ټول مسلمانانو امیدونه تاسو ته دي له هر ډول وسلو سره ځانونه بلد کړئ. همداراز په دغه مراسمو کې عملي تمرینات او مانورونه هم ترسره شول او فارغ شوي مجاهدین د غرب زون په سرحداتو کې ځای پر ځای شول. د دفاع وزارت سرچینې وایي چې د یاد وزارت مشرتابه په مرز د ایران سره په پوله ځانګړي ځواکونه د راتلونکي احتمالي جګړې لپاره ځای پر ځای شوي. بلخوا د ځانګړو ځواکونو په فرقه کې په زرګونه میله وسلې ترمیم شوي. د ملي دفاع وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو د فرقې مجاهدینو په خپلو هڅو 2500 میله بېلابېل ډوله ثقیله او خفیفه وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. په دغه وسلو کې 2000 میله M4 4 میله زیګویک 1 میل DC توپ شامل دي. یا د وسلې په منظم ډول ډیپو شوي او د اړتیا په صورت کې باید ترې استفاده وشي. په همدې حال کې هم افغانانو د طالبانو له یادو اقداماتو هرکلی کړی او وایي چې د پوځ مجهز کولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.